سلام علیکم سلام علیکم سلام وعلیکم سلام. سال دا ښه یې جوړې شکر ته مالې ته ښه یې په خیر یې جوړې خیر یې ښه کینې څنګه یې نصیب جانه ښه یې شکر ته مالې صاحب. وخت ساعت ښه تېرېږي تاسې ښه یاست؟ نعمت ګله ته څنګه یې ښه شکر یې استاذه ښه یې خیرت ده چارې جوړې ښې دي خیرت ده شکر شکر الحمدلله ښه نن خو به تاسې ما ته موضوع تېره موضوع د موضوع په باره کې وغږېږي د تېرې موضوع په باره کې چې هغه نیمایي کې پاتې وو زه معلم صاحب زیات نعمت خان ته جګ سم بسم الله الرحمن الرحیم استاذه تېره ورځ چې موږ وغږېدو د ټولنې په اړیکو وغږېدو څنګه په یو ټولنه کې موږ کولی سو اړیکې ښې ټینګې اړیکې جوړې کړو اړیکې او څنګه کولی سو برابرې. یوه بېکاره ټولنه ښې ټولنې ته راولو آفرین ډېر ښه یو مثبت هغه ته د اشاره وکړه خبرې ته تاسو څنګه ستاسو جواب درکړم که دی هم یو څه ووایي ته جګ صاحب یو څه ووایه بسم الله الرحمن الرحیم. معلم صاحب په ټولنه کې دا خلک جنجال کوي دا چی له وجې نه کوي او موږ معلم صاحب د ټولنې په اړه پرون هم غږېدلي وو نن بیا تاسو سره دا خبرې شریکول غواړو. دا خو د نعمت خان چې کومه خبره وکړه خبره تم کې بېشکه کښېنه زه موضوع دغه موضوع دغه موضوع صحیح خبره اوس راځو ټولنې ته ټولنه څه ته وایي ټولنه باید څنګه جوړه کړو خبره داسې شی ده یو کس ده یو شخص ده شخص ده پرسن ده یو هیومن ده انسان ده مطلب یو مسلمان ده مسلمان څه یا غیر معلم صاحب مسلم اجازه څه ده او جکسن وبخه معلم صاحب باید چې دلته را کلاس ته راننوځو دا ګوره تاسو ته ما له اول وار ویلي وو فسټ ټایم هم درته ویلو چې دا ور باید دا دروازه باید بنده وي معلم صاحب معلم صاحب دا خیر مانه غلطي اوس حضور عالم معلم صاحب زه سخته ګیم اوبه چښم اوبه وخت اوس نه ده ماشومه دا یو ټیم لري یو ساعت لري تقریر راکړئ معلم صاحب تقریر دې ما ختم سي بیا زه تاسو ته وایم یو پرده دا یو پرس یو کس شخصا دې کس دې ټولنې سره ارتباط ونیو دا راغی مثال یو پرده واده وکړه دا 2 نفر سو 2 نفر سو مستقیما دا 2 نفر سو بعد دې نه دې ماشوم پیدا سه دا یو څه بیا یو 2 کاله بعد یو بل ماشوم پیدا سه دې ته څه وایي ټولنه کې نور کسان هم راځي مستقیما پلار مور شوه داسې خور رور ټولنه سوه دا ورور دې واده وکړو دا فیملي سوله ټوله فیملي سوه یو ټولنه سوه مستقیما دې کې اړیکې څنګه معلم صاحب جوړې یو اعتراض لرم ها مهرباني کوه چې لاول موږ په ټولنه غږېدلي یو ټولنه چې ته وایي خالي ته د اړیکو جوړول راته وایي څنګه جوړېږي یو ښه اړیکه ما مثال تاسو ته دا وویل چې تاسې دومره پوه سئ چې ټولنه کې څو کسان باید وي څو نفري ته کوم خبره لرې بسم الله الرحمن الرحیم. معلم صاحب په ټولنه کې دلته لانجې دي دا وطن داسې داسې ټولنه کې جنجالونه زیات دي موږ ته د جنجال په اړه یو خبر راکړه چې موږ تاسو سره هم شریک کړو او دولت سره هم شریک کړو مثبت ټکي ته اشاره وکړم صحیح وایي معلم صاحب صحیح وایي بالکل صحیح وایي موږ او تاسو معاشره کې داسې ژوند کوو زموږ او تاسو معاشره یو داسې بې سواده جاهلت هغه د فکر هغه د خوا د وختو زمانې هغه شیان دودونه رسم و رواجونه موږ کې اوسه پرې موجود دي ټول معلم صاحب یې خراب کړی خراب سوي کوم خلکو خراب کړي موږ نیکونو زموږ نور پلرونو اکثریت نه ټول مثال ټول نه ښیم اکثریت د فرد پورې په سلو کې یا 60% داسې خلکو تعلیم کړی هغه هم په کمه مسلکي نه و داسې تعلیم چې دی ویل چې تعلیم وکړو موږ پیسې وګټو خو دی حقوقو ته توجه نه و کړې ادبیاتو توجه نه و کړې نن سبا زموږ معاشره ولې داسې خرابه ده علم چې تر څو زموږ په معاشره کې علم زیات نه سي موږ معاشره مخ ته ترقي نه شو کولی. السلام علیکم معلم صاحب. وعلیکم. معلم صاحب د موږ په کلي کې باغکه کې
دوه نفره بله ورځ راغله دغسې سره ونیول سره ویې ویل بیا زه کور ته ورغلم ما کور کې هم جنګ سه په دې باندې زه پوه نه شوم چې دا څه چل و دا ولې داسې کار کېږي کینه دې جواب زه در کوم داسې معاشره کې چې کوم معاشره کې جنګ جنجالي لامل یې درې شی دي درې شی لامل لري ستاسو تخته پاک کوم وبخښه ښه پاکه مالک صاحب دا دې پاتې پاکه هېڅ خبره نه ده کښېنه شابه سي تاسو ته ما مخکې ویلي وو کلاس په منځ کې خندا ډېره نه ده پکار لږ وخاندئ هېڅ خبره نه ده روب خاندي مالک خوشحاله شوم تا ته خوشحاله شوم معلم صاحب ډېر خندا نه وي پکار که نه انسان دماغ بیا معلم صاحب روب خاندي پروا نه لري اوس وخانده خبره هم څه پورې کوله ټولنې پورې ټولنه خو د انسان مطلب جنجال شابسي نصیب خان دماغ مازغو کې ډېر تیز ده نصیب خان زه خو بیخي نه یم تیز مالک اتم تیز یې ډېر تیز یې بالکل تیز یې ولې نه خبره صحیح ده مالک صاحب دا نور واړه بیا مکتب ته نه دي راغلي درې شیان دي جنجال دې نه جوړېږي فقر صحیح شو فقر معلم صاحب څه معنا فقر غریبي غریبي نیستي یو ورور دا پیسې نه ګټي مطلب دا نصیب د لاړ شي کابل ته ټیکسي وباسي کابل ته لاړ شي کار روزګار یو هفته تېره کړي بالتو خلکو سره ضایع کړي بل ورور دی هغه پیسې هغه هم نه ګټي راشي دی کور ته پلار ته وړو راوړه بل شی راوړه مطلب پیسې نه وي دې ته فقر وایي جنجال جوړ شي پلار جنجال باندې اخته شي کډه چتر غواړي کور باندې جنجال دا فقر لامل دغه ده یو بل چې دا بې علمي ده اسلام ته د اسلامي معلومات ته لاسرسی نه لرو چې موږ اسلامي حقوقو په باره کې موږ وغږېږو چې انسان ته حقوق څنګه میلاو شي معلم صاحب زه تا نه دا پوښتنه کوم د جنجال ولې رامنځته کېږي جنجال شابس جنجال سل وارې ما ته وویني ته اوس پرې معلم صاحب زه جواب ورکړم ته جواب ورکړه دلته راسه ورکړه بسم الله الرحمن الرحیم په یوه ټولنه کې استاد محترم ولاړ ده بخښنه غواړم استاد راځه هغه ملار معلم صاحب دې سره اوس کوه بس د ما دا نن لیکچر د دې لپاره بس دا نن کافي ده تاسو ته مې ډېر لیکچر نن درکړ سبا له خیره انشاءالله په دې کوم ځای کې چې